داسې یو سړک شروع کړی دی چې د خیره د چین سره به وصل کیږي چې د صادرېدو دي هغه به موږ چین ته واردوو صادروو. لکه څنګه چې مردانه مکلف دي په دا دین باندې، نو خو زنانه هم دغسې مکلفیت لري، د هغه رقم ضرورت لري، د هغه رقم موږ ته داسې یو دربدره ملک په میراث را پاته سوی چې هېڅ نه برابر. خپل ولس ته دا ډاډ ورکړو، دا اطمینان ورکړو چې په دغه د نیستۍ په حالاتو کې به هم ډېر څه پرمختګونه هم وشي، هم سوي دي. یقینا دا د یو خوشحالۍ ځای دی چې دلته نن ورځ موږ تاسې راټول سوي او حضور لرو چې دلته د دین دپاره داسې یو څه بنا کېږي چې هغه د مسلمانانو د روزمره فرایضو د ادا کولو دپاره پکښې اجرا کېږي. یقینا لکه څنګه چې حاجي ملا صاحب محترم اشاره وکړل، که موږ وګورو په هر وخت کې چې ملاقات کوم دغه هدایت دی چې تاسې د مسلمانانو ستونزو حتی دغه مساجد هم پکښې کې، ځکه د دې مساجدو د لارو شاید یاداوري به هم شخصا ما کړي ورته چې دغه خو پیش نه یو مسجد و، نه مثلا داسې د یو اوداسه د زنانو او د مردانو جداګانه ځایونه نه وه. نو ده دونه ودې ته توجه وکړله، یقینا په کوشش وکړي چې دا د مسلمانانو دا کم مشکلات چې ځکه لکه څنګه چې مردانه مکلف چې په دا دین باندې، نو خو زنانه هم دغسې مکلفیت لري، د هغه رقم ضرورت لري، د هغه رقم پر ذمه هغه څه شته چې الله پاک په مکلف کړي دي، نو د هغو دپاره هم باید داسې ځای ورغول شي چې دوی هغه خپل فرایض پکښې ادا کړي او خپل هغه کم ضرورت چې انسان لري هغه بلا فرقه دي، که نري که زنانه یې ټوله علی سویه باندې دي. نو یقینا چې موږ ګورو دا خو په یوه لحاظ باندې یو عمده افتتاح ده چې د دین دپاره د یو پنجبنا دپاره داسې یو ځای افتتاح کېږي. په بل لحاظ بیا که وګورو چې څونه افتتاحوي په افغانستان کې سوي دي، یقینا چې زما پر لاس سوي دي، زه خو خپله تر 200 تقریبا چې کابل ښار داخل په نورو شاوخوا ولایتو کې سوي دي، دا خاص ما ګډون پکې کړی دی. سره تر دې چې زموږ هغه رقم اقتصاد نه دی لکه د یو جوړ ملک، موږ ته داسې یو دربدره ملک په میراث را پاته سوی چې هېڅ نه برابر. حتی چې موږ وګورو دا اوس روزمره کم برق چې افغانستان ته راغلی دی، دا د ورځې 10 لکه تقریبا موږ قرضه ادا کوو. یعنې په افغانستان کې چې کم برق مصرفیږي استعمالیږي، دا روزمره موږ 10 لکه یعنی په هر ورځ کې، یعنی د میاشتې تقریبا یا د کاله تقریبا 380 میلیونه ډالر کېږي. دا اوس هم موږ د دې ذمه دار یو او موږ یې قرضه پر غاړه لرو او دا 2 کاله چې دي الحمدلله تر اوسه پورې موږ په دې کې پس نه راغلي، په دغه خپله د نیستۍ په حالاتو کې مو دا قرضه د ذمې څخه اړولې ده او په ډېرو ځایو کې مو الحمدلله نور هم چې کم ضرورتونه د مسلمانانو د عام ولسو د خلکو لکه لارې و پلچکانو د ولو د رودو دا موږ په ډېرو ځایو کې افتتاح کړي دي، ځکه زموږ اقتصاد په هغه رقم نه دی لکه څنګه د یو جوړ ملک. خو بیا هم دا زموږ عزم او دا زموږ اخلاص د دې خپل ولس سره دا ښیي. یقینا چې په دغسې نیستۍ کې موږ تر هر څه توجه خپل د ولسو مشکلاتو ته کړې ده. یعنې اولا دغه عمومي لاره ده چې مقصد تر کابله پورې ده
دا اوس تاسو ته معلومیږي. امید لرو ځکه دا لاره داسې نه ده چې ماش خاورې سره راټوله کړي دغه پر وګرځوي بس بلا جوړه. دا خپل یو مسلکي یو هغه هغو ته معلومیږي، یعنې وخت ته ضرورت لري. غرض مې دا دی چې د لارې جوړېدل، د بند جوړېدل، دا د وخت ضرورت لري، خامخا په دې کې وخت تېرېږي. نو انشاءالله امید لرو خپل ولس ته دا ډاډ ورکړو، دا اطمینان ورکړو چې په دغه د نیستۍ په حالاتو کې به هم ډېر څه پرمختګونه هم وشي، هم سوي دي. دوی دې ډاډه وشي نه یوازې موږ تاسې ټول افغانستان یو کور بولو او یو کور دی الحمدلله، د بدخشان سره نیولې، د واخان سره نیولې، تر هراته پورې، تر تورې غونډۍ پورې دا زموږ تاسې ملک دی. دا ټوله داسې بولو لکه یو کور چې په هر ځای کې چې ضرورت مشکل یې د یو شي هغه ځای ته انشاءالله موږ رسیدګي کړې ده. حتی اوس په بدخشان کې ما جمله صاحب دوی داسې یو سړک شروع کړی دی چې د خیره د چین سره به وصل کېږي. موږ تاسې ته به داسې یو لاره جوړېږي چې زموږ به هر څه انشاءالله په هغه لار باندې د چین سره به مو رابطه د تجارتي اموالو که موږ درلوده، کوم د هغو خوا سره راواردوله، دا به انشاءالله ژر تر ژره تاسو ته موږ زیری درکړو انشاءالله چې زموږ ټوله هغه اجناس، هغه اموال انشاءالله په دغه کومو کارو کې چې اوس دي، یعنې که زه ووایم چې 500 ځایه چې کوم کارونه شروع دي لا به زیات شروع وي، کم به نه وي. بیا هم خپل وطنوالو خپل ولس ته ډاډ ورکړو، بیخي دې مطمئن وي چې په هر باخش کې انشاءالله موږ د دوی تر څنګ ولاړ یو او د دوی هر مشکل ته موږ د حل لاره پیدا کوو، هم پیدا کړې ده. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.